تورخم کې له میوو ډک لسګونه موټرو ته تر اوسه د اوښتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په موکړی د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ده. تورخم کې له میوو ډک لسګونه موټرو ته تر اوسه د اوښتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. تورخم دروازه کې له میوو ډک لسګونه موټرو ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې چې له دروازې تیر او پاکستان ته لاړ شي. دروازه کې ځایي پاکستاني مسؤلان وایي چې موټرو د اوښتلو د اجازې د نه ورکولو علت د سکینر ماشین خرابوالی دی. دوی زیاتوي هڅه کوي چې ژر تر ژره د موټرو د سکین ماشین فعال او تر چیک وروسته د اوښتلو اجازه ورکړي. تورخم کې بند پاتې موټر چلونکي وایي چې میوې یې د خرابېدو په حال کې دي او که ژر تر ژره اجازه ورنه کړل شي نو لا ډیر تاوان به وکړي. د وحید الله په نوم موټر چلونکی چې له تیرو 4 ورځو راهیسې له میوې بار موټر تورخم کې بند پاتې افغان پرس ته وایي دروازه خلاصه ده، د اوښتلو کوم مشکل نشته، خو پاکستان والو سکینر ماشین خراب ده. تر اوسه د همغه د جوړېدو په تمه یو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې په یوه اعلامیه کې تور پورې کړی و چې د پاکستان حکومت هر کال د افغانستان د میوو د رسیدو په فصل کې لار بندوي. دوی پاکستاني لوري ته یادونه کړې چې د تجارت پر وړاندې د ستونزو پیدا کول د دواړو هیوادونو په زیان دي. تورخم دروازه تر 10 ورځني ځنډ وروسته د جمعې په ورځ د سپټمبر 15 بیرته پرانستل شوه. د دې دروازې د بندېدو له امله افغان تاجرانو ته لسګونه میلیونه افغانۍ زیان اوښتی. ځایي چارواکي وایي چې د دروازې د خلاصېدو په لومړۍ ورځ 10,000 کسانو په دروازه دواړو غاړو ته تګ راتګ کړی دی. تېره ورځ پاکستاني لوري افغانانو ته په تذکره هم خپل هیواد ته د تګ اجازه ورکړه.